د شیخ ادریس صاحب شهادت دی الله پاک قبول کی امین وای. دا یاد ساتي ما اول کې تاسو ته ویلې دا دین چې را رسیدلې د یو ډیر لوی باغ دی او په دې باغ کې چې دا څومره ونې دي میوې دي دا سرسبزي تاسو ګورئ د هغه د سوري لاندې موږ ناست یو د هغه نه ګټه اخلو دې میوو نه خورو نو دا باغ په اوبو باندې نه دی آبیاري شوی دی. دا په سرو وینو د صحابه کرامو د تابعینو او د مجاهدینو په سرو وینو باندې دا آبیاري شوی دی. ای باغ به خون شهدا آبیاري شده. الله جل مجده دی د شیخ صاحب درجات عالی وګرځي ان شاء الله درجات عالی دي والله پاک د نور عالی وګرځي امین وای. لوی محدث لوی شیخ القرآن لوی شیخ الحدیثو د ډېرو علماء استادو همیشه د پاره د علماء کرام خخ علما بزرگان د دین په لاره کې قرباني شوي دي. د هغوی د پاره خو د خوشحالۍ ځای دی په دې سپینه ږیره هغوی د شهادت مرتبې ته رسیدلی دي. زموږ او ستاسو خوږ پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د شهادت آرزو کړې ده. کاش کې زه شهید شم او بیا شهید شم او بیا شهید شم په مراتبو او د حدیثو په کتابونو کې راځي. نو ټول علما دوی د شهادت غوښتنه کوي خو د دوی خور سره درجات بلند شي خو بدبخت هغه انسان دی چې په دوی لاس اوچتوي. بدبخترین انسان همغه دی شقي ازلي بدبخته چې د علماو د قتل لپاره ملا تړي. خدا یاد ساتي د علماو او د شيوخو دا وینې به ضرور رنگ راوړي. دا به ضرور رنگ راوړي. الله پاک دې د موجوده د ټولو شيوخو حفاظت وکړي د هغې د شاګردانو متعلقینو دوستانو فامیل د دارالعلوم ټولو ته الله پاک دې د زړه صبر نصیب کړي. لویه صدمه ده ټول امت مسلمه دپاره خو چا چې دا کار کړی دی نو ډېر د بدبخته انسان دی او د الله پاک نه ډېر لري انسان دی او الله پاک به خامخا هم په دنیا کې جزا ورکوي هم به په آخرت کې جزا ورکوي. نو حکومتونو دپاره په کار دی هم دی خو هم اخوا چې د علماو حفاظت وکړي. علما دا سرمایه ده سرمایه د دوی قدر هله معلوم شي چې دوی د دنیا نه لاړ شي. د صحت قدر کله سړي ته معلومیږي چې کله سړی مریض شي چې بل څوک ګوري دی خوراک نشي کولی واغه خوري نو دی وایي چې اوهو صحتمندي څومره ښه شی دی. د یو سړي سترګې ړندې شي خدای ناخواسته نو د ده قدر به هله ده ته معلومیږي چې سترګې ړندې شي اوهو دا د سترګو څومره لوی نعمت څومره لوی نعمت. د خپو قدر هله یو انسان ته پیدا شي چې کله یو مشکل ورته پیدا شي چې دا بل انسان څومره ښه منډې وهي ورزش کوي ځي راځي او زما خپې نشته چې زه هم همدغسې تلی راتلی. نو د دې بزرګانو شیوخ علماو قدر سړي ته هله معلومیږي چې کله سړی دا د لاسه ورکي. حدیث کې راځي الله پاک دا علم د دنیا نه راغونډ کي لرې کي دا د دنیا نه دا علم د ځمکې د سر نه دا علم داسې نه ورکوي. الله پاک د دغسې علماو په وفات او په شهادت سره دا علم د ځمکې د مخ نه لرې شي. تر دې چې بیا داسې یو حدیث کې راځي داسې یو څوک نه وي چې ته مسله یوسې او هغه اطمینان سره ستا مسله حل کړي. داسې عالم به بیا نه پیدا کېږي. نو دا د علماو موت العالم موت العالم دی. د یو عالم وفات دا د عالم وفات دی. دا یو چراغ دی چراغ رڼا د رڼا دا رڼا مړ کول دي او په خلکو تیاره راوستل دي. الله پاک دی د دوی دشمنانو ته سزا ورکړي او د دوی ورثو ته او مخلصینو ته او شاګردانو ته د الله پاک د زړه صبر نصیب کړي. الله پاک دې دغسې حادثات بیا زمونږ په ژوند کې نه تکراروي او الله پاک دې دا آخري حادثه وګرځوي او آینده دې الله پاک د ټولو علماو د ټولو مسلمانانو د ټولو اهل اسلام حفاظت وکړي. اتفاق اتحاد ورورولي همدلي همفکري الله پاک دې ټولو مسلمانانو اهل اسلام ته نصیب وګرځي امین وایي.